بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ او تاسې غواړو چې د هایدرو تخنیکي ساختمانونه جوړ کړو، نو معمولا د سیندونو سره سروکار لرو. هایدرو تخنیکي ساختمانونه معمولا د 10 کالو لپاره، 20 کالو لپاره، 50 کالو او 100 کالو لپاره ډیزاین کیږي. نو د ډیزاین لپاره لازم ده چې د هغه سیلاوونه چې مثال د 10 کالو کې واقع کیږي لوی سیلاوونه، 20 کالو لپاره واقع کیږي، په 50 او 100 کالو کې واقع کیږي، د هغې مقدار وپیژنو. نو د هغې د مقدار د پیژندلو لپاره باید په سیند کې د هماغه څو کلونو چې غواړو د ساختمان ډیزاین کړو، د سیند د اعظمي اوبو ارقام باید ولرو. معمولا دغه ارقام نه وي، اقلا که چیرې په سیند باندې د 10 کلونو ارقام یا نظارت مونږ ولرو، نو کولی شو چې مونږ بیا د هغې له مخې میتودونه مختلف دی. مثال یو د هغو څخه د ګیمبل میتود دی چې د مثال د ګیمبل میتود په واسطه سره دغه پیدا کړو د 50 کالو یا مختلفو کلونو لپاره، 100 کلونو لپاره د هغه اعظمي سیلاب مقدار پیدا کړو. نو د دې لپاره یو خلاص د اکسل شیټ ما جوړو او هغه به تشریح پکې چې راځو په کار شروع کوو. اوس دغه ارقام چې د کونړ په سیند باندې د اعظمي اوبو د مقدار ریکارډ دی په پلکامه کې چې په 1920 کلونو کې او د هغې څخه څو کلونو نورو کې ریکارډ شوی دی. مختلف دلته د میاشتې په حساب سره دی چې په 1920 کال کې 1920 کال کې په جنوري کې یو سیلاب واقع شوی دی چې د هغې مقدار 111 متر مکعب فی سکند کو. په فبروري کې 109 دغسې مختلف د مختلفو کلونو لپاره مختلف مقدارونه ریکارډ شوی دی چې دا به د هایدرولوژي سنټرونو سره وي. اوس راځو د هماغه خپل زموږ اساسي مطلب دا دی چې د 50 او 10 او 50 او 100 کلونو لپاره اعظمي مقدار پیشبیني کړو یا برآورد کړو. د هغې لپاره لازم دی چې موږ تاسې په اوله کې دا پیدا کړو چې په مثال هر یو کال کې اعظمي مقدار څومره دی. د دې اعظمي مقدار د پیدا کولو لپاره دلته اول کې دې سر کې لیکو چې ماکسیمم یا پیک فلو. د دې مقدار د هغې لپاره چې کوم یو اعظمي دی، اسانه طریقه په اکسل کې دا دی چې مساوي لیکو، بیا لیکو کال موږ تاسې مشخص کړو. اوس انټر وهو. په 1920 کال کې هغه اعظمي سیلاب چې راغلی دی هغه 1455 متر مکعب فی ثانیه دی. دا همدغسې لاندې کشو په ټولو کلونو کې موږ ته پیدا کیږي چې څونه مقدار دی. اوس د کار د مخته وړلو لپاره موږ څه کوو، دغه کلونه کاپي کوو، کاپي راځو بل شیټ کې دغلته یو چېرته ځای په ځای کوو، پیسټ. اوس د هغې څخه وروسته بیا راځو همدې شیټ ته دغه اعظمي مقدارونه دا کاپي کوو، کاپي دې شیټ کې اچوو. خو دلته پام ووي چې د پیسټ په ځای سپیشل ووهئ او په هغه کې بیا د ویلو علامه نښه کوئ، اوکې، ځکه چې بیا لینک یې راځي، موږ نه غواړو چې هغه لینک یې موږ سره وي. اوس دا اعظمي مقدارونه دي، خو د کار د مخته وړلو لپاره موږ ته پکار دی چې د اعظمي مقدارونه داسې ترتیب کړو چې اوله کې مثال غټ سیلاب، بیا هغې پسې ورکوټې سیلاب، هغې پسې ورکوټې، همدغسې په دې ترتیب سره. نو د دې کار د اجرا لپاره موږ کولی شو چې همدغه موږ سلکټ کوو، راځو په سورت یا فلټر ته راځو، د زیډ نه تر ای پورې دا به کلک سورت یې کوو ته. اوس دا په خپله ترتیب شو چې په 1993 کال کې هغه غټ سیلاب چې واقع شوی دی 2350 متر مکعب، د هغې پسې کم سیلاب واقع شوی دی او د هغې بالاخره هغه کمترین سیلاب چې واقع شوی غټ سیلاب په یو کال کې هغه 910 متر مکعب فی ثانیه دی. دا کولی شو چې موږ اوس دې ته نمبر ورکړو چې اول غټ سیلاب، دویم غټ سیلاب، دریم غټ سیلاب، همدغسې په ترتیب سره موږ تاسې دا
دیارلس کلونو ارقام مونږ سره دی اقلا باید د لسو کلونو ارقام هغه دا پورتنی برخه تیار ما دی بل شیټ کې ترتیب کړی دی دا به زه کاپي کوم دلته به یې واچوم آرډر نمبر همدغه دی آرډر نمبر 1 2 3 4 5 6 اوس فریکونسي یا ټي محاسبه کوو د ټي د محاسبې لپاره ان پکار دی او ام زموږ لپاره همدا دی ان چې دی ان څو کلونو موږ نظارت لرو د څو کلونو نظارت دی نو ان دلته لیکو ان زموږ د کلونو نظارت چې دی مونږ ګورو چې د 14 کلونو 1 2 3 14 کلونو نظارت لرو دلته به ولیکو چې 14 هغې نه وروسته ارقام پیدا شو کولی شو چې دا فریکونسي پیدا کړو د دې لپاره ان جمع یو ان زمونږ کوم یو دی دا 14 دی دغه خانه به یو به ولیکو او بیا به قوس بند کو تقسیم د څه دی تقسیم د ام زمون دغه ارقام د 1903 لپاره د دې لپاره چې موږ د داسې کش کو دغه 14 خانه چې دی هر یو کې تکراري نو دا اوس چې کشم کړه لاندې راځي نو دې لپاره دا به ګون کو چې زیات ارزل یا دغه فرمول مون تکرار نکو نو د دې لپاره دغه د غواړو چې د سی 15 خانه ثابت پاتې شي زموږ په محاسبه کې نو د دې لپاره زموږ اساسي په کیبورډ کې د ډالر علامه دا مو اوس انټر کوو مونږ چې دا کش کو ټول لپاره اماغه ټولو کې اماغه ان 14 نیول شوی دی اوس راځو دغه اشاریه دی دا اشاریه لږ باندې کمو راځو ماکسیمم پروبابل فلټ په پرسنټیج دا اوس لیکو بیا مساوي سل لیکو تقسیم دی زمون هر یو لپاره دا دی دا اوس انټر کوو د دې دغه کمو سیلاو چې د 2350 نه تر مکه و داغې د راتلو 2% 2.14% امکان شته د دې د یو دغه سیلاونه دا وړ سیلاونه 2% امکان شته چې دا راشي ښه اوس د بیا هم د محاسبې د مختورلو لپاره موږ تاسو سکو د دې متوسط مقدار پیدا کوو د دغه مقدارونو متوسط کوم یو دی او ستاندرد ډیویژن د دې کوم یو دی تر یو د خاطر ما جدول جوړ کړی دا دغه به زه کاپی کوم استه به واچو کاپی دلته به پیسټ شي دا مقدارونه سره کوم پیدا کوو دا دا متوسط مقدار د سیلابونو په کیو زبر سره خیو سره رقم پیدا کوو دلته لیکو مساوي ایوریج قوس اوس همدغه ستاندرد ډیویژن سره رقم پیدا کوو بیا هم مساوي هغه مقدارونه بیا سلکټ کوو
او انټر ورکړو. ستندرد ډیویژن هم پیدا شو. اوس موږ غواړو چې د څو کلونو لپاره پیشبیني کوو فرمولونه یې کوم یو دی. راځو تیار دی، خواته ما ترتیب کړی دی، همدا فرمولونه زه کاپي کوم، دلته یې اچوم. ښه، ریټرن پیریود یعنې د 10 کالو لپاره زه غواړم سیلاو پیدا کړم چې کوم مقدار سیلاو واقع کیږي. فرضاً د 20 کالو لپاره، 15 هر کالونو لپاره موږ تاسې دلته لیکو. اوس د دې لپاره دغه د وای ټي قیمت پیدا کړو. دلته فورمولې پیل شوی دی چې منفي لاندې بیا قوس لاندې ټي پر ټي منفي یو. ټي خو زموږ پوهېږو چې دغلته موږ پیدا کړی دی. د دې څخه موږ تاسې غواړم هغه دا ټي نه دی بلکې دغه د څو کلونو لپاره چې موږ غواړو چې دا تکرار شي. دا دی نظر فورمول ته ګورو، ټي بیا همدغه منفي یو قوس بند څو وارې قوسونه چې شروع شوي همدومره وارې بندوو، انټر. دا پیدا شو. ما پکې د یاده وتلی و، دلته اوس لیکم منفي، انټر. دا وای ان او اس ان د کوم کوو، دا جدولونه دي نظر د څو کلونو نظارت لرو. نظر هغې ته د جدول څخه دا قیمتونه اوس مونږ ګورو چې د څو کلونو په دې سیند باندې نظارت لرو. د نظارت کلونو زمونږ 14 دی. 14 څنګه پیدا کوو؟ د هغې نه مخکې بل مثال، فرضاً مونږ تاسې د 15 کلونو نظارت لرو. د وای ان قیمت څنګه پیدا کوو؟ اوس داسې کوو چې د وای ان لپاره 10 دلته هغه پوره کلونه، مثال 10 20 او متباقي د 21 22 لپاره دلته لیکل شوی. فرضاً د 15 کلونو یا د راځئ مونږ ووایو چې د 25 کلونو ارقام زموږ په کار دی و د وای ان قیمت په کار دی. 20 دلته دی، همدغه خانه تر 15مې خانې پورې مونږ تاسې غځوو. نو د وای ان قیمت زموږ لپاره دا شو. همدغه رقم د اس ان لپاره دا دی. خو دلته اوس زموږ په دې مثال کې مونږ تاسې د 10 کلونو ارقام لرو. نو د 10 کلونو 14 کلونو د 14 کلونو 10 دا شو او 3 کلونه یې دا دی. نو دا د 14 کلونو لپاره ارقام دی 0.50 اویا. دلته لیکو 0.50 اویا. د وای د اس ان لپاره عین هماغه رقم راځي. 10 دلته دی، 3 دا دی. 0.983 لیکو 0.983. دا قیمتونه د لاندې کلونو لپاره هم مونږ پیدا کوو. د کې ضریب مساوي دی وای ټي منفي وای ان پر اس ان مساوي. اوس لیکو بیا قوس وای ټي زموږ دا دی، منفي وای ان لیکو منفي وای ان زموږ چیرته دی دا دی، قوس بند تقسیم د اس ان دی. اس ان زموږ اساسي دا دی، انټر. نو دا پیدا شو. دا اوس موږ کشو تر اخره پورې هماغه رقم تکرار شوی دی. هغه مقدار سیلاب
چې موږ او تاسې غواړو د 10 کلونو لپاره 20 کلونو لپاره کوم دی هغه دا کیو ایپیک دا اوس د دې لپاره لیکو مساوي کیو زبر یعنی متوسط مقدار کې ضرب ای سی ډي کې زمون دا دی او ضرب ای سی ډي زمون ای سی ډي ستاندرد ډیویژن دی دغه ستاندرد ډیویژن هم باید هر یو خانه کې تکراریږي نو د دې لپاره موږ د بي او 12 ترمنځ بیا هماغه د ډالرو علامه لیکو او انټر کوو دا صحیح راغلی دی خو دلته ټولو کې دا کیو موجود هماغه کیو متوسط راشي داسې هم کولی شو او داسې هم کولی شو چې دلته ولیکو موږ د کومه خانه ده چې هغه هم هر ځل هر یو کې تکراریږي هغه د بي 14 دی کولی شو چې دلته موږ بي 14 کې هم هغه د کشو نورو لپاره اپلای کوو اوس زموږ کله چې موږ غواړو چې یو ساختمان ډیزاین کو مونږ ته ویل شوی دی چې د 500 کالو اوبه په نظر کې سیلاو په نظر کې ونیسي ډیزاین کړو د 500 کالو لپاره د سیلاو مقدار 2522 متر کالو لپاره ویلي نو هغه د ډیزاین مقدار چې دی د 100 کالو لپاره هغه دی 2840.4 نو دا شو د ګیبل په میتود سره د سیلاونو په حساب براورت یا پیشبینی د څو آینده کلونو لپاره ډیره مننه که چیرې تاسې کوم نظر لرئ او یا کوم پیشنهاد لرئ نو کولی شئ چې په هماغه یوټیوب کې تاسې یا زما فیسبوک کې ماته هغه یادوري کړئ ډیره مننه زه به دا سیف کوم او